السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په مرګرو د خیر کار رالی که هر چا شیر کی یو څوک به د پیسو کومک کوي، څوک به د شریدو کومک کوي. دغه مدرسه ده، د مسجد او مدرسه جوړیږي، دا خښتې وریږو او دا کډۍ جوړ سوی دي. نو مرګرو که ستاسو پیژني د تعارف محتاج نه مولوي عطیه الله صاحب د ګرد چمن ښه غټ عالم او ښه زبردست عالم او دا دپاره د نجونو مدرسه جوړوي او دا کډۍ ستې ویني دا د مسجد دپاره کښلی دي. نو دا خاص د رامان کاله پر روډ پر مین روډ باندې دا زموږ ستۍ دپاره ډېر څه سهولت د خیر کار راغلی دی. نو ملګرو دا ویډیو خامخا شیر کړئ. زه اوس د مولوي عطیه الله صاحب سره خپله پوښتنه کوم چې د دوی دلته کومه منصوبه ده او چېرته اراده ده. نو ټوټل به دی اوس تاسو ته خپله مولوي عطیه الله صاحب تاسو ته به په خپل دغه باندې تاسو ته غږ وکړي. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. مولوي صاحب دغه کومه مدرسې بنیاد یې اچولی دي یا مسجد بنیاد یې اچولی دي، دې ته تاسو اراده ده؟ عبدالحمید صاحب ته خو د دې علاقې ولد سړی دا غالبا ډېره آباده علاقه ده او په دې کې آبادۍ په لحاظ باندې ډېره ګڼه ګوڼه رش دی. په دې علاقه کې مسجد داسې مسجد چې د جامع مسجد چې د جمعې د لمانځه په هغه کې بندوبست وسي، نو ما چې شاوخوا کتلي دي په دې ډېره علاقه کې نسته. نو زما په دې کې دا نیت ولو چې دلته یو داسې ځای پیدا سي چې په هغه کې د مسجد بندوبست وسي، بیا د دې خلکو د بچیانو د لږ تربیت او د تعلیم د قرآني تعلیم لږ نظام جوړ سي. دې دپاره الله تعالی دا ښه مځکه پیدا کړله. دې ځای کې چې ته وینې دا کومه چې تا ریکارډینګ وکړي دا غالبا غټ مسجد جوړېږي، د دې چت به غالبا 15,000 فوټه راځي او په دې شات کې به د بناتو مدرسه چې په هغې کې به انشاءالله زنانې در علمه پورې در آخره علمه پورې یعنې علم به په پوره طریقه پای ته رسوي او دا به د علاقې دپاره یو نعمت او د علاقې خلک په دې ډېر خوشحاله دي. او مولوي صاحب یوه پوښتنه دلته کولی چې ګوره دا مدرسه خو تا جوړه کړې ده، ته خپله خودونه وس نه لرې، زه دې هم پېژنم، ګډه دنیا تا پېژنې، نو ستا به دا خلکو ته څه ریکویسټ دی چې تا ته دا خلک په څنګه طریقه سره د دې دپاره تعاون وکړي، که څوک خیرات کوي، که څوک زکات کوي، که څوک یې په مور په پلار پسې کوي، چې په هره لار هم خیرات هم زکات سرسایت دې په باره کې څه خبره ورته وکړه. عبدالحمید صاحب تا ته در معلومیږي چې دا کارونه خدایي دي، دا د الله تعالی کور دی، الله تعالی دا یقیني جوړوي او دا مدرسه د الله تعالی د پیغمبر علیه صلات وسلام د روحاني بچیانو د میلمستیا ځای دی، د هغې تربیتګاه د الله تعالی به یقیني جوړوي. صرف زموږ بزرګان دا وایي چې کوم کار د عوامو په تعاون باندې وسي په هغې کې الله تعالی برکت ډېر اچوي. نو زه دې خلکو ته دا وایم چې د دې مځکې ډېر قیمت و هغې الله تعالی ادا کړي. بیا د دې مځکې د برمې مسله و عبدالحمید صاحب دغه ځای چې دا ډبرې ته وینې پر دې ځای د برمې کودایي وسوه 800 فوټه باندې اوبه کامیابه سوې. بیا د دې دپاره د ګیټ مسله وه، د ګیټ مسله یې الله تعالی اسانه کړله. د دې د کودایي مسله و، کودایي یې وسوه. دا کومې خښتې او باجرۍ و دا چې ټوله د مسلمانانو تعاون دی. نو زه وایم چې دا خو جوړېږي خو الله تعالی به هغه چا ته په دې کې برخه ورکوي چې الله تعالی هغې ته د خیر اراده کړي، الله تعالی هغې ته په جنت کې د کور جوړولو اراده کړي او د هغې نوم الله تعالی په جنت کې لیکلی. انشاءالله الله تعالی به هغې ته توفیق ورکړي چې د ځان دپاره، د خپلو قریبانو دپاره، د مور و پلار او د نورو قریبانو دپاره په جنت کې کور جوړ کړي. ځکه نبي علیه السلام حدیث مبارک دی چې کوم څوک په دنیا کې په مسجد کې حصه واخلي الله تعالی د هغې دپاره په جنت کې د کور بندوبست کوي. نو ملګرو دا کومه خبره چې مولوي عطیه الله صاحب تاسو ته وکړه، زه به پر دې پیج پر سر به د مولوي عطیه الله صاحب د موبایل نمبر وي او د مولوي عطیه الله صاحب د بینک اکاونټ که چیرې درلودی د بینک اکاونټ نمبر به وي او د شناخته کارت نمبر به وي. دغه درې شیان به د مولوي عطیه الله صاحب دا د پیج پر سر د ویډیو پر سر راځي. نو که څوک ښه کوي یا د خیر کار کوي نو دغه د بناتو د مدرسې سره دي پر تور تعاون وکړي. نو موږ ډېر کور ودانۍ وایي هر څوک چې کوي او هر څوک دا ویډیو شیروي د هغو سره موږ ډېر کور ودانۍ. مننه. کور ودان علامه قدر.